دوستانو نن در سره یو څو کیسې شریکوم. امید لرم چې خوښې به مو شي. ویډیو را سره تر اخرې پورې وګورئ. مازیګر وخت یو مغرور او بې پروا سړی د ملنګ په جامو کې له خپلې شنې غوټې چې شاته یې اچولې وه د کلي په لور روان شو. غریب ملنګ په دې فکر کې و چې څنګه وکولی شي د خلکو له کورونو څخه یو څه اوړه او ډوډۍ راټول او د خپلې کورنۍ سره لږ شانتي ځانونه پرې ماړه کړي. خو د کلي ځوانان او مشران په خپلو کرنیزو کارونو باندې بوخت وو. د هر یو کور یو یا دوه تنه په دې د پردۍ مزدورو کولو دوی به تل ځانونه په یو کار چې بې وزګاره ونه وي او ځان لپاره د کور حلاله نفقه پیدا کړي. خو دا غریب ملنګ چې څلور هسک او پیړ زامن یې درلودل د ډېر لټۍ تکبر او نازول سره له دې په ډېره زیاته اندازه کې کرنیزې ځمکې چې د غریب ملنګ پلار څخه دې ته پاتې شوي وي د خپل زامنو په شان دا هم لټ او تنبل انسان خپلې ځمکې یې په خپلو وانو باندې کرلې. ولې د دې غریب ملنګ لټي او مغرورتوب د دې اندازې ته لوړ شو چې د بزګرانو په دې تا خپل حق راوړلو نو دې غریب ملنګ به هم ورځني نوکران د غلې او دانې لپاره نیول. غریب ملنګ مست او هسک زامنو به یې ویل چې کوشش وکړه هغه واغوندئ پاک او استري وګرځئ تر څو د دې سیمې خلک وایي چې د پلانکي خان زامن څومره پاک نو خلکو ته به خپل تربګني له دې لارې وښیو. د ملنګ زامن هم د پلار خبرو ته غوږ نیول او پرې عمل یې کولو. خو د ورځو په تېرېدلو د غریب ملنګ د ژوند چارې مخ پر خرابېدو وې او اقتصادي وضعیت یې په ختمېدلو. زامنو ته یې د تېر په شان دا نه ویل چې ښه واغوندئ او ښه بلکې برعکس ورته به یې ویل چې ولاړ شئ خپلې ځمکې کرکیلې وکړئ ځکه چې اوس بزګران جواب شوي او ځمکې شاړې پاتې نشي. ولې زامن یې بیا د خپل پلار په خبرو ملنډې وهلې. ورته یې وویل پلار جانه د خپل دریځ نه ولې وو خلک به موږ ته څه وایي چې د پلانکي خان زامن پخوا څنګه وو او اوس یې مزدوري او خواري باندې لګیا دي. نه هېڅکله موږ دا کار نه کوو او که ستا په وس پوره یې وي. غریب ملنګ خپلو زامنو ته څه ونه ویل. ځان سره یې وویل چې راځه د ځمکو خواته یو ځل بیا ورشه چې په یوازې دا ځمکې کولی شي او که نه. غریب ملنګ چې خپل ځمکه لیدو ته لاړو ګوري چې پر ځمکو نورو کسانو کار کوو. ده ورته وویل تاسو دلته څه کوئ او چاته تاسو ته اجازه درکړې په دې ځمکه کې کار وکړه. بزګرانو په کړس کړس خندل. غریب ملنګ ته یې وویل چې تاسو څوک یاستئ؟ آیا د دولت د مالي مامور خو په نه چې پوښتنه کوي؟ ملنګ ورته وویل چې دا کرنیزې ځمکې خو زما. هغوی ورته وویل چې دا ځمکه یو میاشت کېږي چې موږ د پلانکي څخه واخیسته. غریب ملنګ چې په بې سواده او پخواني بزګرانو ورباندې د وخت په استفادې چانس تللی و. جعلي قبایلي او اسنادونه یې د کلي ملکانو شاهدانو باندې او هغوی ته یو څه حق په دې ورکولو جوړوي او په دې غریب یې د مغروریت په کنده کې د ژوند کوو مهر او لاسلیک په دې بهانه چې تا ته مو دومره حق او حقوق درکړي نو دی به هم هغه په پټ او مغرور ډول په کاغذونو باندې خپل د ګوتې مهر ولګولو. د غریب ملنګ کلیوال چې د دې زامن او دی به یې لیدلو ډېر ورنه به یې نفرت کوو ځکه د کلي ټول ځوانان په زده کړو کارونو او د کلي د خیر په کړو بوخت او دوی به په مغروریت ډول خلکو ته ځان ښودنه کوله. ملنګ ناهیلی کور خواته روان شو. زامنو ته یې کیسه وکړه. زامن یې وویل چې پلار جانه شکر دی چې ستاسو هم لا ځمکو کرلو خلاص یې پیدا کړو. ته هم زموږ په څېر مست او بې پروا ګرځه. دی مهربان دی روزي الله تعالی به راکوي. خو خپل مغروریت بیا یې د کلي خلکو په وړاندې نه ماتاو. ورځې نورې هم تېرې شوې. کوم خوراکي توکي چې د غریب ملنګ کورنۍ ورنه استفاده کوله هغه بزګرانو خواري وه چې دې لټې کورنۍ ته یې رالېږله. خو هر څه د کور لاس ویل یې بیا هم د غریب ملنګ زامن له خپل غروریت مات نشو. نو کله چې په دوی ډیره تنګي او بېوسي زور وکړو نو د غریب ملنګ زامنو خپل پلار ته وویل چې نور خو نه کېږي ورځه موږ ته نور یو څه خوراکي توکي را پیدا وي خورو. خیر دی ته سپین ږیرې وې او موږ ځوانان یو تا ته شرم نشته او که موږ غریبي وکړو موږ ته شرم او خلک به راپسې خاندي. د دغو لټو بچیانو پلار د کلي په لور رهي شو. ځان سره یې فکر وکړو که د خلکو دروازه وټکوم او ما ته په خلک را نه کړي او دا خو
بالکل ما سره نه ښایي. ولې د دې لپاره باید ځان د یو زیارت ملنګ جوړ کړم او خلک په د زیارت په نوم ماته څه راکړي. هماغه و چې شلیدلې پڼې، پیوندي جامې او د سر لپاره بازار کې جوړ کړي ویښتان او پر سر یې د سور دسمال وتړو او خپل غږ یې په بدلون ورکړو. د کلي ټولې دروازې یې وټکولې او نارې یې وهلې چې د پلانکي بابا ملنګ ته څه خیر راوباسئ. ولې د کلي خلک خو یارو غریب ملنګ ته یې ویل چې د زیارت لپاره خیر او خیرات پکار دی. ټولې آیا بل کار نشته چې ته په دې نوم ځان او کورنۍ ته د سوال په توګه نفقه پیدا کوي؟ آیا ستا زامن نشته چې زموږ د ماشومانو په څیر کارونه وکړي؟ غریب ملنګ ویل چې دا خیرات په دې ټوکه ټولوم چې د پلانکي زیارت سود او یو میله پرې جوړ کړم. کلیوالو ورته وویل چې زیارت سودېدل او په زیارت کې میلې کول دا ټول حرام او بدعت دی. که ته غواړې چې ځان لپاره ثواب ترلاسه کړې، د خیرات چې د زیارت په نوم یې ټولوي، له دې ډېر نور ثوابي کارونه شته. ورشه هغه وکړه. جوماتونه، ښوونځي او بېوسو سره مرستې وکړه چې له دې نه نور زیات ثواب. غریب ملنګ د ډېر ژور سوچ وروسته خلکو ته مخ راواړو چې زه ملنګ نه یم، زه هغه شخص یم چې له پلار څخه راته په ډېره پیمانه ځمکه او جایدادونه پاتې وو او د خپل غروریت نه مې نه کرل. کله چې ځوانۍ ته ورسېدم، پلار به راباندې په زوره ښوونځي او درس ویلو. ولې ما به د پلار خبرې بې ګټې ګڼلې چې د سواد ارمان اوس په دې کوم چې ظالمانو راڅخه خپله ځمکه خرڅه کړه. د خپل په دوران کې زامنو ته به مې لارې چارې ښودلې. زامنو ته به مې ویل چې ښه جامې واغوندئ، خپلو ربګنو له دې لارې وښایئ. خو افسوس اوس زما په حال او له ځان سره یې وویل رښتیا چې لویان ویلي دي په روزۍ قبر وکړئ، ولې په تربور قبر مه کوئ. شپېته کلن سپینګیري د ژوند کتاب مې لوستو، نو دا مې پکې ولید. له پوهنځي فارغه شوم. د ځوانۍ ګرمې وینې په بدن کې د ژوند ارمانونه او خوبونه را پیدا کړ. ارمان مې وکړو چې یو وظیفه ولرم. الله تعالی مې ارمان پوره کړو، خو بیا راته د واده اندېښنه راوغورځېدله. بیا مې ارمان و چې واده وکړم. الله تعالی مې ارمان پوره کړ. واده مې وکړو، خو ژوند یې بې اولاده راته سخت. نو ارمان مې وکړو چې خدای بچیان راکړي. الله تعالی راته بچیان راکړل، خو د کرایي کور د دیوالونو ترمنځ په تنګ شوم. ارمان مې وکړو چې خپل یو کور ولرم. بعد له ډېره زحمته الله تعالی خپل کور راکړو، خو زامن مې لوی شول. نو ارمان مې وکړو چې هغوی ته واده وکړم. دا ارمان هم پوره شو، خو زه نور د کار او روزګار نه زړه تورن شوم او کار راته ډېر سخت شو. نو ارمان مې وکړو چې نور کار پرېږدم او استراحت وکړم. همداسې وشول او په کور کې شوم. هغه وخت غوندې کله چې له پوهنتون نه نوی فارغ شم، خو توپیر دومره و چې هغه وخت د ژوند د سرلي ورځې وې او اوس زما د ژوند د خزان ورځې دي. بیکاره وم، د کور دیوالونو ترمنځ تنګ شوی وم. نو ومې ویل چې راځه قرآن حفظ کړه، خو پام مې شو چې زه نور حافظه له لاسه ورکړې. بیا مې په روژه نیولو ته مخه وکړه، خو صحت مې دومره خراب شوی و چې د روژې نیولو طاقت راکې نه و. نو ومې ویل چې راځه قیام اللیل وکړه. کله چې د پاسېدو نو پښې مې رپېدې. نو دلته رسول الله اکرم صلی الله علیه وسلم خبره را په یاده شوه او اوښکې مې لکه د باران د سترګو نه بهېدې. 5 شیان د شیانو نه مخکې غنیمت وګڼئ او ګټه ورڅخه واخلئ. ځواني مخکې له دې نه چې زوړ شي، صحت دې مخکې له دې نه چې مریض شي، وخت مخکې له دې نه چې مصروفه شي، مالداري مخکې له دې نه چې غریب شي، ژوند کې له دې نه چې مړ شي. زه خو له ټولو نه غافله وم. هر ځوان چې دا وایي زما په تکلارې مه ځئ، دا یو رکعت وصیه او د طاقت له لرې وي. مخکې له دې نه چې زما غوندې په لاچارۍ او پښیمانۍ د خپل ژوند د پای شیبو په انتظار اوسه. د یورپ کیسه. د یورپ پوهنې ښوونځي ټولګي ته دننه شوم. وی ویل نن به یوه لوبه وکړو، داسې لوبه چې زده کړه ترې وکړو. ښوونکي په ټولګي کې له تر ټولو ځیرک او د ډېر عمر درلودونکې مېرمن وغوښتله څو د ټولګي مخې ته راشي. زده کوونکي راغله، تختې ته نږدې ودرېده. ښوونکي ترې وغوښتل خو په توره تختې د هغې 13 کسانو نومونه ولیکه کوم چې د دې په ژوند کې تر ټولو مهم دي. مېرمن په یوه سا لګیا وه. د کورنۍ د غړو، خپلوانو، ملګرو، ګاونډیانو له نومونو یې 13 نومونه پوره کړل. ښوونکي ویل مېرمن د دې له ډلې د 3 کسانو نومونه لرې کړه کوم چې ستا په ژوند کې ډېر اهمیت
اهمیت نه لري. زده کوونکي د خپلو ټولګیوالو له نومونو څخه 3 لرې کړل. ښوونکي وویل 5 نور نومونه کوم چې تا ته ډېر ارزښت نه لري پاک یې کړه. زده کوونکي د خپلو ګاونډیانو نومونه هم له لیسته لرې کړل. همدغسې د لړۍ ورانېدل و. ښوونکي به شمېر و او زده کوونکي به هومره نومونه له لیک څخه لرې کول. اخر 4 نومونه پاتې شول: مور، پلار، خاوند او زوی. په ټولګي کې چوپتیا وه خوره شوه. ښوونکي ویل 2 نور نومونه هم لرې کړه. د زده کوونکي لپاره دا تر ټولو سخت انتخاب و. زده کوونکي په نه زړه د مور او پلار نومونه د تختې له مخې پاک. اوس نو یوازې د خاوند او د زوی 2 نومونه د تورې تختې په مخ پاتې وو. ښوونکي ویل لطفا یو بل نوم لا هم لرې کړه. دلته نو زده کوونکي خپلې اوښکې سم نه کړې شوې او په خلونو سترګې یې تورې تختې ته وکتل. په تخته یې لاس راتېر کړو او د خپل زوی نوم یې له تورې تختې لرې کړو. ښوونکي مننه وکړه. په ټولګي کې مکمل چوپتیا وه. زده کوونکي په خپل ځای کېناسته. ښوونکي وویل مېرمن ولې مو خاوند تر ټولو ډېر مهم دی؟ ولې پلار او مور هغه چې ته یې وزېږولې؟ ولې هغه زوی چې تا وزېږولو نړۍ ته وړاندې؟ زده کوونکي وویل استاد زما مور او پلار له ما هغه وخت بیل شول کله چې زه د خاوند کور ته راغلم. زوی مې هم یو وخت په زده کړو، تجارت او نورو پسې مخ کوو او له ما به بیلیږي. یوازینی هغه څوک چې زما د بیلیدلو نشي زغملی او زما خوبونو ته به د حقیقت جامې ورغوندي زما خاوند دی. ښوونکي د خپلې زده کوونکي په ځیرکتیا اعتراف وکړو او له هغې یې یو ځل بیا مننه وکړه. دا د ژوند یو حقیقت دی. ستا د ژوند ملګری تر بل هر چا مهم دی. الله د 2 روحونو یو ځای کې او د یو روح ډاډ یې په بل روح کې ایښی دی.